د پاکستان دفاع وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانستان په کورنیو چارو کې د اسلام آباد پر لاسوهنو خواشیني ښودلې او زیاته کړې ده چې هیواد یې د سترو قدرتونو په جګړو کې د یو منځګړي او کانال په توګه کیل شوی و. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ښه ګاونډیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کیدای شي. څو ورځې وړاندې بیا مسکو کې د پاکستان سفیر ویلي چې یو شمېر بهرنیو ځواکونو هڅه کوله چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر وړاندې ودروي. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې کوم بدلون رامنځته شو چې د پاکستاني چارواکو لیدلوری یې بدل کړ. آیا پاکستان رښتیا هم د باور وړ ملګری دی او که نه؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فریدالله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي پخوانی سناتور او سیاسي شنونکی ښاغلی هاشم الکوزی صاحب، همداشان د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب او همداشان دینی عالم او سیاسي شنونکی الیاس فاتح صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. الکوزی صاحب، بحث به له تاسو څخه پیل کړو. فکر کوئ څه بدل شول چې د پاکستاني چارواکو لیدلوري داسې بدل سوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در هر څه مخکې محمدي صاحب تاسو ته او دواړو قدرمنو میلمنو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته که په داخل د افغانستان کې دي او که مسافر او مهاجر دي ورونو او خویندو ته سلامونه او نیکي وایم. واقعا هم چې موږ په وارو وارو ټولو همسایه هېوادونو باندې دا غږ کړی دی چې موږ تعامل غواړو، ښه همسایه‌توب غواړو او ستاسې په داخلي چارو کې لاسوهنه نه غواړو او تاسې ته هم دغه وایي احترامانه دا غوښتنه در څخه کوو چې د افغانستان په داخلي چارو کې تاسې مداخله مه کوئ، لاسوهنه مه کوئ. د افغانستان یو آزاد، یو خپلواک، یو قوي، یو مستقل او د ټولو قومونو یو مضبوطه نظام چې دلته په افغانستان کې راځي هغه راسره ومنئ. او دوی زموږ د افغانستان د بربادۍ، د افغانستان د ضعیف حکومت، د افغانستان د قومونو د ویش، په افغانستان کې د شیطانت و منافقات، په افغانستان کې د یو ضعیف حکومت لپاره دوی د 40 کاله کوشش او تلاش کړی دی دا چې دا 6 کاله یا 15 کاله الله جل جلاله دلته یو آزاد، یو شرعي، یو خپلواک، یو مستقل نظام او د ټولو افغانانو د خوښ نظام الله راوستلی دی. د پاکستان دفاع وزیر او صدر اعظم او استخبارات او هغه کړۍ چې دغه پروژه در لاس لاندې درلودل او دا 40 کاله یې موږ وژلو او موږ یې در بدره کولو هغه دغه نسو زغملی. او تاسې ولیدئ چې د افغانستان پر پایتخت، د افغانستان پر سرحداتو، د افغانستان پر ډېرو ولایتونو باندې بمبارۍ وکړلې، تجاوز یې وکړي، حمله یې وکړه، زموږ سیاسري، ماشومان، سپین ږیري او زموږ پر روغتونونو باندې حملې وکړلې. هغه څه یې وکړل چې یو اسلامي هېواد، یو مسلمان هېواد، یو ورور هېواد چې ما او دی تقریبا 2.5 فرضي کرښه ما او دی زله لرو. اخوا او دې خوا ته موږ ټول یو افغانان بولو او زه د پېښور د بلوچستان او اسلام آباد او هغه خلکو زما د هلمند او کندهار او پکتیا او خوست او نورستان ولس پر ما باندې فرق نشته. خو دوی هغه څه زموږ سره وکړي جناب محمدي صاحب چې هغه یو اسلامي هېواد چې زما او د ده مذهب یو دی، قرآن مو یو دی، کلمه مو یو ده، کلتور مو یو دی. خو بیا هم د زما سره هغه چلن وکړي چې اسرائیلو د فلسطین سره هم دغه چل نه وکړی لکه ده چې زما سره وکړي. نن بیا زه همدې دفاع وزیر ته وایم چې کومه لار او کوم دریځ نن تا غوره کړی دا د هوښیار سړي، دا د انسان سړي، دا د پوست سړي. پرون چې ما تا ته رشته پوډري، شرابي، هره بلا چې خو نن دې دغه مشوره چې د هر چا څه دې اخیستې دا دې نیکه مشوره اخیستې ده، دا دې ښه مشوره اخیستې ده او دا ستا په خیر دی، دا ستا په ګټه دی دفاع وزیره، دا ستا دغه ټول قوم، ستا د ټول ملت په ګټه دی. زما د نظام سره، زما د ملت سره، زما د ولس سره داسې لار غوره کړې لکه نن چې تا غوره کړې ده. تا پرونه ما درته ویل ته د مغرورۍ او بدماشي او زورواکۍ څخه کار مه اخله. زما خاوره باندې تجاوز مه کوه، زما پر سرحداتو باندې حمله مه کوه، زما پر پوستو، زما پر هغه خلکو باندې زما ننګ او ناموس او زما مور ساتي پر هغه باندې تایرو واري مه کوه. زما د کونړ او نورستان او خوست او پکتیا او کندهار پر ولسونو باندې بمبارۍ مه کوه. زما پر هغو روغتونونو باندې چې یوه شپه دې 600 نفر دې په شهادت راورسول، تا ول طالب به ما ته تسلیم سي، تا ول نظام به ما ته تسلیم سي. دا نظام همدا ملت تا ته غاښ ماتونکی جواب درکړي. د بلې خوا د هغه پروسه دې وکړي چې 2 میلیونه مهاجر تا پر ما پاکستان راواړول. تا د هغه حکومت چې تازه راغلی دی، زه په خپل داخلي جوړښت باندې اخته یم، د ملت په جوړښت باندې اخته یم،
تا د ماجورو لړۍ دا اوس په پاکستان کې دوام لري. زما د ملت سره، زما د ولس سره، زما د ماجور افغانانو سره هغه ظلم تا وکړي پاکستان چې دا د اسلام اصولو د ټولو څخه لیرې دی. زه وایم نیکه لار، ښه لار د سولې لار ده، د جرګې لار ده، د سپینږیرتوب لار دی. ته یو ګام راځه، موږ به 2 ګامه درځو د وزیره. مننه. بیا درته راځم. مومند صاحب، ستاسو په رنګ باندې څه بدل سول چې د پاکستان په سیاست کې ظاهرا د افغانستان په اړه باندې یو پراخ بدلون تر سترګو کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو باید دا ووایم چې د دوی په پالیسي او استراتیژي کې هیڅکله وخت بدلون نه راځي، ځکه که هر بدلون راځي د دوی د ګټو پر بنسټ هغه بدلون را روان دی، او دا بدلون تصادفي بدلون نه دی، بلکې په عموم کې څو دلایل دي چې دوی دا خبره اوس وړاندې کړه. لومړی خو دا چې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې د نظامی لارې نه، د زور لارې نه هغه کوم شرایط چې د دوی دي هغه په اوسني حکومت باندې ومني، خو زور نتیجه ورنه کړه او نظامی جګړې نتیجه ورنه کړه. هغه د دې لپاره محمد صاحب چې د جګړې له طریقې دوی ډیر زیات حتی ملکي کسان په نښه کړه، روغتونونه په نښه کړه. دوی دا ویل چې کیدای شي له دې سره به افغانان دې ته اړ شي چې شرایط ومني، خو دوی خبر نه ول چې افغانان خو دا زرګونه کلونه هیڅ کله وخت نه د چا فرمایش منلی او نه به چا فرمایش ومني. دویمه مسله چې ډیر مهمه مسله ده چې دوی په هغه لیدلوري کې بدلون راغلی، هغه په سیمه ییزه کچه تاسو وګورئ دوی کوشش د دې کوه چې د سیمې هیوادونو تعامل باید راکم شي اوسني حکومت سره، او زموږ په جګړې سره به د سیمې هیوادونه په خاص توګه چین، روسیه زموږ طرفداري پلویتوب وکړي، خو داسې ونه شو. ورځ تر بلې د چین، روسیې تعامل اوسني حکومت سره زیات شو، نه یوازې کم شو. یعنی کومه سناریو چې دوی فکر کړی و برعکس شوه؟ بالکل، بلکې د دوی پکې ضرر وکړه. په دې کې ضرر په دې وکړه چې چین و روسیه چې هغه ډول پاکستان مثلا د سیمې هیوادونو نه په ځانګړې توګه د چین نه توقع درلودله، هغه توقع، هغه محاسبه دوی غلطه وله. په سمه توګه دوی ونه شو کړی چې د چین مرستې او د چین استراتیژي او د چین سیاست دوی مدیریت کړي. دا دویم دلیل و چې بالاخره دوی دې ته اړ شول چې باید د خبرو اترو له لارې نه دوی رامخکې شي. درېیمه مسله، زه فکر کوم پاکستان هغه ارزښت له لاسه ورکړی په سیمه کې، پخوانی ارزښت د قدرتونو لپاره چې پاکستان درلوده اوس یې نه لري. تاسو د ایران او د امریکا جګړه ولیده، د اسرائیل جګړه هم ولیدله، پاکستان حتی د سعودي او د ایران جګړه هم ولیدله. پاکستان ونه شو کړی چې په سمه توګه هغه ملګري، حتی سعودي چې دوی ورسره تړون لاسلیک کړی و، د هغوی ملګرتیا وکړي، ځکه پاکستان اقتصادي، سیاسي، نظامي اړخ نه ده. اوس 80,000 پوځیان ورستولي دي، پوځیان یې استولي دي، خو په هغه ډول چې توقع له پاکستان نه کېدله چې د ایران په مسله کې، د ایران په جګړه کې به دوی ښه تاثیر کوونکی رول ولوبوي، هغه یې ونه شو کړی چې هغه رول ولوبوي. نه د امریکا لپاره اوس ارزښت لري او نه د سیمې هیوادونو لپاره ارزښت لري. بل دلیل مهمه دا ده چې اوس اسلامي امارات او اوس طالبان د واقعیت په توګه منل شوي د هیوادونو لپاره. همدغه ده چې کوشش لري روسیه، چین، نور هیوادونه کوشش لري چې تعاملات زیات کړي، اړیکې زیاتې کړي. د همدې لپاره پاکستان رامخکې شوی، که نه په پاکستان باندې توت قدر هم اعتبار نشته او نه باور شته. ځکه باور نشته چې 50 کاله یې موږ کړولی یستو، 50 کاله یې موږ شهیدان کړي یستو، 50 کاله یې کونډې و یتیمان ماته پرېښي، 50 کاله کېږي چې زما وطن ورانوي، 50 کاله کېږي چې پاکستان لاسوهنې کوي. زه په پاکستان باندې څنګه باور وکړم؟ ولې افغانان بیا هم وایم د جګړې طرفدار نه دي. زه هم غواړم همدغه پالیسي چې ته وایې، خو دا 50 کاله زه تا ته چغې وهم، دا 4-5 کاله زه درته غږ کوم چې مه کوه، د زور ژبه مه کاروه، راځه مخکې شه، د ډیپلوماسۍ له طریقې نه یو څه ته تېر شه غوښتنو نه، یو څه به موږ تېر شو، درته مخکې به شو. دا اړیکې وپاله چې ستا اقتصاد هم سم سي، ستا سیاست هم سم سي، ځکه سیاسي انزوا کې ده، اقتصادي انزوا کې ده، لارې بندې شولې. صحیح ده چې افغانانو به پکې تاوان کړی، تجارانو به تاوان کړی، خو ډېر تر ډېر بریده پورې پاکستانیانو ډېر تاوان وکړ. فابریکې د دوای بندې شوې، نورې فابریکې چې سترې فابریکې وې هغه یې بندې شوې. د همدې لپاره ده چې پاکستان باندې اعتبار پکار نه ده، پاکستان سره سیاست کول پکار دي. دغه موږ کوم سیاست چې پر مخ ویم څه دا ډېر ښه محاسبه شوی سیاست و. موږ باید زغم نه کار واخلو، حوصلې نه کار واخلو. احساساتي سیاست په تاریخ کې د افغانستان نتیجه نه ده ورکړې. ښه بېلګه د شهید سردار محمد داود خان و چې هغه و چې موږ او تاسو نظام هم له لاسه لاړه او هېواد مو هم تکه تکه شو. کور جواد فاتح صاحب، که همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم وکړم، څه د دې باعث شول چې پاکستان پالیسي ظاهرا د افغانستان په اړه باندې د نرمښت خواته او د ډیپلوماسۍ خواته اوښتې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد.
تر ټولو وړاندې درنو میلمنو ته، محمدي صاحب تاسو ته، همکارانو ته، مجاهد ملت کتونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. اول خو به زه دا خبره وکړم چې د دوی په پالیسۍ کې په دریځ او موقف کې تغییر یو له خارجي لیدلوري څخه دغه ده چې امریکایانو کومه پروژه پاکستاني پوځي رژیم ته ورکړې وه، په هغې کې دوی پاتې راغلي. په دویم قدم کې دوی په دغه تقبل کې لوی زیان ولیدو. ولس ورباندې بې باوره خو لا مخکې ده، خو چغې غوغایي هر څوک ټوله نړۍ اوري. د پاکستان پوځي رژیم ګریوانونو ته د ولس او د دوی پوهانو لاسونه ورسېدلي دي. دا په دې معنا چې د دوی په مقابل کې چې د دوی ورته TTP اصطلاح کاروي، د پاکستان تحریک طالبان لیکې لا پسې قوي کېږي، غښتلي کېږي، پیاوړي کېږي. دا د هغه د دوی دروغجن، کاذب، مذبحانه سیاست او ظلم پایله کې چې دوی د ولس سره دوام ورکړی. له هغه وخته چې 88 کاله یې پوره کېږي، د پاکستان هغه بمبرۍ، هغه د قصهخانۍ عامې وژنې د پاکستان هلته د پښتنو او تر بابړې رانیولې تر نن وزیرستانه پورې چې پاکستان هر څه وکړل، دا د هغوی نتیجه ده. منطقیان وایي نتیجه تابع د اخسې ارزل وي. نو د دوی چې څه کرلي دي هغه به ریبي، په داسې انداز به ریبي چې دغه ولس به که د منظور پښتین په ډله کې د دوی مبارزه نتیجه نه ورکوي، که په بل ګوند کې نه ورکوي، خو بیرته به د دوی په اصطلاح TTP لیکو ته د دوی ځوانان داخلیږي. په مقابل کې به د پاکستان پوځ باندې ګزارونه کوي چې دغه ده، تاسو یې نتیجه وینئ. دویمه خبره د دویم شق ته به راسم چې دوی راځي د جګړې نه بیرته خبرو ته رامایلېږي. مخکې درنو میلمنو په دې باندې عجیبه خپله نظریه وړاندې کړه، هغه ډیره ښایسته وه، حقیقي وه، حقیقت پکې ځلېده. خو زه دا وایم که چیرته اوس هم دوی خپلو خبرو ته ژمن پاتې کېږي، ژمنتیا خو ځکه موږ په نورو خبرو چې ور قیاس کو همغې ته وګورو، ژمنتیا یې موږ ته نه ښکاري. خو بیا هم زه وایم چې منطقیان د انسانیت تعریف داسې کوي چې انسان هغه څوک ده چې حیوان ناطق ده. دا خبره د انسان د پیژندلو برخه ده. په حیواناتو کې کوم حیوان چې خبره کوي هغه انسان ده. نو انسانیت یو تعریف، یو برخه خبره شوه او په خبره ودرېدل شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته کرا شو، په خبره دروغ نه ویل، دا د اسلامیت په تعریف کې راځي. بخاري شریف کې چې راځي آیت المنافق ثلاث، د منافق په درو نښو کې یو دا ده چې خبرې کوي دروغ وایي. او همدارنګه که موږ د اسلام دریځ ته راشو چې د موږ ټول فکري، قانوني، مذهبي، عقیدوي ټوله بنسټ پرې ولاړ ده، موږ ورته معتقد یو، ژمن یو چې د امام بخاري رحمه الله را نقلوي چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه ده چې نور مسلمان د هغه د ژبې او د لاس د ضرره به امني. که فزیکي اړخ جګړې یرغل ته وګورو د لاس را پېښېږي، که فکري یا ژبني ته وګورو د ژبې را پېښېږي. خو زه د خبرو خلاصه مې دغه ده، که پاکستان انسانیت پالي په خبره د ودرېږي، تعریف د انسانیت هم دغه ده. که اسلامیت پالي ځان ته مسلمان وایي، د رسول الله په خبره په موقف د ودرېږي، خبره چې کوي دروغ دی نه وایي، خبره چې کوي عهد دی نه ماتوي. خو متاسفانه چې پاکستان پوځي رژیم چې په څه کې دنیوي منافع وي، معنویات هم هغوی نه پیژني او نه ورپسې ګرځي. دنیوي منافعو پسې هم ولسونه خراب کړل، هم ولسونه محکوم کړي، هم عدل نه ورسره کوي، هم پردي حقوق دې پښو لاندې کړي دي، هم په خپل منځ کې کورنۍ مشکل ستونزې بل شوی اور په نورو ګاونډیو ورته پي. کور د آباد. مننه. الکوزی صاحب، په یوه لنډه زماني مقطع کې د ګواښ له ژبې څخه ډیپلوماسۍ ته مخ اړول کوم پیغام لري؟ خبرې خو جناب محمدي صاحب دوې دي.
موږ په وار وار ویلي چې د افغانستان ملت د افغانستان ولس که د تاریخ دوی وګوري او دوی ته ښه معلومیږي دوی زموږ همسایګان دي در نورو دوی ته ښه معلومه ده د افغانستان پر ملت باندې او د افغانستان پر دا پاکه خاوره باندې چې هر چا تجاوز کړی دی، هر چا زورواکي کړې ده، هر چا جبر د بدماشي څخه کار اخیستی دی، هغه شرمندګۍ سره په ناکامیو رنګزرتیاو لشونو دغه دلې پاتې سوي بیا تللي، که د انګریز یې راواخلي، که د شوروي راواخلي، که د ناټو راواخلي، اخري هم دا پاکستان د افغانستان پر ملت او د افغانستان پر نظام باندې حمله وکړه. دی نظام دی ملت په وار وار ورته چې د پاکستان ملت ته زه ستا احترام لرم او سیاسونو ستاسې احترام لرم او علماو ستاسې احترام لرم، مګر دغه په تاسې کې دغه پوځ کې یو بده کړۍ ده چې هغه د افغانستان ملت، د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، د افغانستان حکومتونه ارامۍ ته نه پرېږدي. دغه مو در اصلاح کړي، نور موږ هم دغسې ملت دی، دغسې ولس دی، تاریخ مې هم درته ډېر دی، غیرت مې هم درته ډېر دی، کارماني ټول مې درته ډېر دي، ته ولې ما نه څه زغملی؟ دا د پاکستان زورواکي د دغه دفاع وزیر چې ما او دی خو نه کې زه دغه مې خلک پوهېږي ما او دی په ډېرو شیانو ما د یاد کړی، همدې پاکستان وزیر دا و چې زه د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوم، عملیات کوم، زور کوم، ما کوم. زه هم دغه د زور خبره د بدماشي خبره که تا کوله او که ستا صدراعظم کول، که ستا هغه د بېنظیر زوی کول، هر چا چې کوله پیل یې تا ولیدلې، هغه ملت، هغه ولس، هغه علما او هغه سیاسون ستا په وړاندې په هغه پاکستان کې ودرېدل. موږ دا وایي جناب محمدي صاحب د افغانستان ملت هم د افغانستان نظامونه هم هېڅ وخت پر مملکتونو باندې حمله نه کړې، هم پر دغه پاکستان باندې چې د هند جګړه وکړه، ستا د ظاهرشاه د وخت تاریخ ته وګورې، همدغه ظاهرشاه ورته و چې زما او ستا مسله د فرضي کرښې ده، دا دې پاتې ستا د کافرانو سره جنګ دی، زه خپل جګړې ته ځه، د دې خوا بېغمه ځه. د بلې خوا شوروي رالی، دا شوروي محمدي صاحب دلته نه و چې د افغانستان د ریګونو، دشتونو، غرونو ته د دوی کسو یا پامو یا د دوی دا ځای نیول، د دوی هغه ګرم اوبو ته د شوروي رسېدل وه چې د هغه ځای څخه نورو ځایونو ته ولاړ سي. همدا د افغانستان ملت، همدا د افغانستان مجاهد او کارمان او غیرتمن ملت و چې همدلته شوروي ته ماته ورکړل، همدا پاکستان یې وژغوري. زه دې پاکستان علما او سیاسیونو پر دې فوج باندې دا غږ کوم چې نور د خدای وبېرېږئ، نور د زما د ملت او زما د مجاهد ولس د ښېګڼو څه وشرمېږئ چې ما ستا سره کړي، ته ولې دا یېره ولې په تاریخ کې نه در سره لیکې؟ د بلې کا ستا د هوایي ځواک، ستا پر توغندیو، ستا پر هغه لرې وشتونکو توغندیو باندې د چا د کومو نیکه ګلو نوماندې نشته دي، زما د میرویس یا د محمود غزنوي یا د چا زما نومونه هلته ستا پر تاریخ باندې لیکلي دي. زه وایم د پاکستان نظام سره محمدي صاحب د افغانستان د ملت او د افغانستان د نظام یو کېدل او په ګډه د پاکستانیانو ته جواب ورکول و. د نظام در شا ملت ټول ودرېدی، که سیاسي شنونکي وه، که مطبوعات وه، که ټول ملت و، که پرون چې په جمهوریت کې د امارت سره جنګېدل، دا ټوله په ګډه د پاکستان په وړاندې د خپل نظام در شا ودرېدل. او یو لوی پیل هم دا و چې پاکستان پوس چې ولا ما دپاره ټول یو دي، نو چې یو دي زما پکښې تاوان دی، ضرر دی، نور د سولې لار ښه ده. بیا هم درته هم دغه د سولې لار زما هم خوښه ده، د خبرو لار زما هم خوښه ده، د جرګې لار زما هم خوښه ده، خو منافقت، دومختیا او د دروغ خبرې مه راسره کوه، د اخلاص خبرې راسره وکړه. مننه. مومن صاحب، په رښتیا هم پاکستان باندې باور کېدلی شي او که د دا ډول څرګندونو تر شا نورې موخې شته؟ ګورئ، پاکستان لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په پاکستان باندې اعتبار پکار نه ده، نه یوازې دا پاکستان بلکې په هېڅ یو هیواد اعتبار پکار نه دی، ځکه اوس دنیا کې سیاست هر هغه څه چې ستا ملي ګټې، ستا اسلامي ارزښتونه ایجاب کوي، ته باید مخکې لاړ سې، په هېچا باندې اعتبار پکار نه دی. نه دایمي دښمن لري، نه دایمي دوست، هېڅ کله وخت نه لري، ځکه چې بیا خو پاکستان د 50 کاله موږ او تاسو ته دوی ازموینه راکړې ده چې پاکستان څه ډول یو هیواد دی، او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، دا واضح خبره ده. خو زما خبره دا ده چې اوس اوضاع بدلون کړی، شرایطو بدلون کړی دی. پاکستان هغه څه چې دا اوس یې که وسه ورسېږي د پاکستان چې افغانستان بې ثباته کړي، ناامنه کړي، افغانستان کې ګډوډۍ راولي، افغانستان بې اتفاقه کړي، د یو لحظه هم صبر نه کوي. خبرې خو لا پرېږده، یو لحظه هم صبر نه کوي. خو اوس یې د هغه توان چې مخکې درلوده پاکستان، هغه ملاتړي چې تر شا یې د پاکستان ولاړ، هغه اوس نشته ده. ګوري، پاکستان ملکی ځایونه یې په نښه کړه، عامل منفعه ځایونه یې په نښه کړه. یو هدف یې دا و چې ولس راوپاروي. په دې سره ولس نه یوازې دا چې ولس راونه پارېدل، بلکې ولس یو موټی شو د هغه پر وړاندې. یو دویمه
دوی فکر کوي چې راځي که دا کار کوو نو زموږ ځینې هیوادونه به زموږ ملاتړ وکړي، د تروریزم په بهانه به زموږ ملاتړ وکړي، لا به موږ فشارونه زیات کړو. خو هغه نه یوازې چې د تروریزم په پلمه نه ملاتړ وسو، بلکې ملګري ملتونو سازمان، نړیوالو سازمانونو، بنسټونو پرې غږ وکړه، حتی هیوادونو پرې غږ وکړه چې ملکي کسان په نښه کول دا جنایت ده، دا جرم دی. عام المنفعه ځایونه لکه روغتونونو ځایونه په نښه کول دا جرم دی، دا جنایت ده، جنګي جنایت دی. همدا دی چې پاکستان اوس مجبور دی، بله لاره نه لري، د خبرو لاره یې غوره کړې. خو زه اوس هم په دې عقیده یم چې پاکستان په خبرو کې هیڅکله وخت عدل او هیڅکله وخت رښتینی نه ده په خبرو کې. څو ځلې موږ او تاسو پاکستان وازمایي. یو څه زه باید بل هم ووایم چې پاکستان سره باید ډېر په محتاطانه مخکې لاړ سو. د پاکستان چل او فریب دا دوه شی د دوی په سیاست کې موجود دی. نن تا ته غږ کوي چې زه دا کار کوم، سبا بیا د زور خبره کوي. اوس مجبوریتونه دي لکه څنګه چې مولوي صاحب یادونه وکړه. دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان کې کور دننه ناورینونه، بحرانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. بلوچان ورته راپورته شوي دي، مجاهدین ورته راپورته شوي دي، همداسې د پښتونستان کې خلک ورته راپورته شوي دي. دا ولې؟ د دوی له اعمالو نه. چاپې په د خلکو په کورونه یې واچول، ظلمونه یې وکړه، زندانونه یې ډک کړه، بې شمېره شهیدان دا اوس مړي ژوندي ورک دي، کونډې یتیمان په بې شمېره په پاکستان کې دي. دا هغه څه دي چې د دوی هغه څه چې کرلي ول اوس به یې ریبي، او دغه فشارونه پې زیات شوي دي. د همدې لپاره پاکستان اوس له نرمښت څخه کار اخلي. دې کې زه نه وایم چې پاکستان تیارې نه لري، پاکستان تکنالوژي نه لري، پاکستان نظامي برخه یې پیاوړې نه ده. دا به هر څه لري، خو دا چې اوس مجبوریتونه یې کوم دي دا باید موږ وسنجوو چې څه مجبوریتونه پاکستان لري چې پاکستان یې دې ته اړ کړي چې له خبرو لار نه. او بل د افغانانو خو میړانه معلوم ده. دا صحیح ده محمدي صاحب، موږ به ډېرې اشتباهګانې کړي، موږ به ډېرې تېروتنې په نظامونو کې کړي چې اوس موږ په دغه حالت کې یستو. خو د پاکستان د افغانانو غیرت، د افغانانو میړانه، د افغانانو هغه څه چې د خاورې په دفاع او د دین په دفاع کې سرونه نذرانه کړي، هغه دوی ته معلوم دي چې دوی له جګړې نه ستړي کېږي، بلکې که جګړه شروع کېږي لا به دوی پیاوړي کېږي. ځکه زموږ او تاسو اتحاد او اتفاقیه او شی بل مو هېر نه شي. زه پاکستان نه ویره نه لرم، افغانان، زه له پردي نه ویره نه لرم، لکه څنګه چې د کور دننه هغه خاینینو نه ویره لرم چې هغه همیشه په افغانستان کې ګډوډي راوستي. ګورئ، موږ باید کوشش وکړو چې د پردي توپک په ګوګه کې نه دو. دا پاکستان چې ناهیلې سو، یو علت دا و هغه مخالفین چې هغه ده غوښتل چې هلته حمایت یې وکړي، ملاتړ یې وکړي او دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړي، دې کې هم ناکامه شو. خو زه په ټولو باندې غږ کوم چې زموږ او تاسو د اتحاد او د اتفاق وخت را رسېدلی، که تاجک ده، که هزاره ده، که ازبک ده، که پښتون ده، موږ او تاسو د بې اتفاقۍ نتیجه په دا 50 کاله کې ولیده چې هېڅ نتیجه یې نه درلوده. کور جواد مومن صاحب. فاتح صاحب، آیا پاکستان په واقعیت هم د خبرو له لارې د مسلې حل غواړي؟ محمدي صاحب، ما مخکې اشاره هم وکړه، سیاست په نړۍ کې په دوه ډوله ده. زمونږ په دې خطه کې هم اوسنۍ جغرافیه چې د پاکستان په نوم ده، هلته یو سیاست حاکم ده. افغانستان کې بل سیاست حاکم ده. د سیاستونه په عموم کې دوه ډوله، دوه بڼې په ښکاره مصداق دغه دوه هیوادونه دي. یو د اسلام سیاست ده چې په بشپړه توګه په صداقت ولاړ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بني اسرائیلو سیاست انبیاء کرامو علیهم السلام پر مخ وړه. د دې معلومه شوه چې د سیاست لارښوونکي امامان اصلا پیغمبران دي. دا د اسلامي سیاست لارښودانو. اوس موږ هم چې دا نظام په سر کې عالم ده، په سر کې شیخ القرآن ده، شیخ الحدیث ده، شیخ هبت الله اخونزاده حفظه الله ورعاه، دا په خپل عالم ده، د پیغمبر پاک وارث ده. نو دی به سیاست او سرچینه د سیاست، منبع او ماخذ د سیاست هغه محمدي شریعت وي. محمدي شریعت سیاست څه ده؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. دا د موږ سیاست ده. په اسلام کې نه ځان ته ضرر رسول شته، نه بل ته ضرر رسول شته. هغه ضرر که په لاس وي، که په ژبه وي، که په اعضا وي، که په فزیکي شکل وي، که په فکري، په هر انداز او هره بڼه وي. د موږ سیاست همدغه ښکاره واضح واحد سیاست ده، اسلامي صبغه ده، قرآني رنګ ده، همدغه قانون ده، همدغه تګلاره ده. مقابل کې سیاست
په پاکستان کې د هغه چا ده چې هغه د وضعي قوانینو د مخې رامنځته شوی. مطلب نقطه مې د دې ټکي نه دغه ده چې د موږ نظام سیاست سموي ده، نه بدلیږي، یو سیاست ده، یو دریځ، یو موقف ده. انسانانو خبرې نن یو رقمي سبا بدلیږي. هغه د پارلمان، هغه د خارجیانو سیاست سره تړلی سیاست ده. د هغوی ګټه په ښکاره شکل که بل انسان مسلمان ته ضرر وي که نفع وي، خو دوی باید هدف ته ځان ورسوي. که په مشروعه لار وي که ظالمانه وحشي لاره وي، دوی باید هدف ته ځان ورسوي. نو مطلب دغه ده چې که چېرته دوی اسلامي سیاست ته راواوړي، په دې لار لاړ شي، نو بیا خبرو د لاره کشاله حل کېږي. که چېرته اسلامي سیاست ته روان نه وړي، په هغه سیاست تیر پسې روان وي، بیا دې باندې موږ شک ده دا حل لاره بیا موږ ته نه ښکاري. درنو لیدونکو، اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. الکوزی صاحب، تر دې وړاندې هم ګڼو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړې وې. حتی په روسیه کې د پاکستان سفیر ویلي و چې ځینې قدرتونه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره ونښلېږي. بیا هم د دې سره سره دوی ولې د افغانستان پرمختګ نشي زغملی؟ خبره خدا د جناب محمدي صاحب موږ د پاکستان سیاستمدارانو ته هر وخت ویلي دي چې تاسې د خپل امن، خپل عزت د بل په بېعزتیا کې مه لټوئ. د بل مسلمان د کور په خرابولو کې، د بل ملت په ورانولو کې، بل ملت ته جنګ و اور بلیدلو کې خپل ملت ته امن و خوشحالي مه راولئ. مې د دې لټه کوئ نم درته راتلی سي. خو پاکستان په خبره نه پوهېږي. پاکستان که د بلوچستان دی که پېښور دی، که هغې خواته هغه څوک دي چې هغه خپل حق غواړي، او هغه یو داسې ملت دی چې د پاکستان که پنجاب دی، که سند دی، که لاهور، بلوچ او پېښور دی، هر څوک چې دی دا ډېر غیرتمند یو مسلمان ملت یې دی. هغه ملت یې دا ورته وایي چې د پاکستان د استخباراتو د پوج او د ایسا هغه کړي چې پروژې اخلي د کفارو سره. تاسې موږ یو اسلامي هېواد یي. په دغه اسلامي هېواد کې باید موږ اول قوانین اسلامي، د بلې خوا د هر مسلمان حق باید په دغه اسلامي حکومت کې باید خوندي. همدا د پاکستان استخباراتو پوج دوی ته یوازې د کفارو د بارانیانو پروژې چې رالیږول کېږي هغه دوی ته اولیت لري. هم د دوی ناکامي او د دوی دغه چې اوس ملت ته دوی ګریوان ته لاس ورچولی دی. د دوی صدر اعظم دا اوس په محبس کې د دوی هغه څوک چې د اسلام او قرآن او دین د منبره څخه غږ کوي چې دغه د قرآن او دغه د حدیث دغه د سنت او دا خبرې ورسوي، هغه یا وژني یا په محبس ته چې یا د منځه وړي. پاکستان دغه د ظلم او جبر لار او سیاست غوره کړی دی. محمدي صاحب زه وایم په دې کې به دوی ناکامه وي، رنګزرده به وي، مختورې به وي، د روغه ماله پورې چې دوی خپل هغه اصلي کلتور ته چې د دوی مسلمان ملت دی هغه ته یې غاړه نه ایښی، هغه ته یې د هغه درناوی نه یې کړی. د علماو، بلوڅانو، پښتنو، خصوصا چې دا د ټي ټي پي په نامه کم خلک جنګېږي. محمدي صاحب دا ټي ټي پي څوک دی؟ دا ټي ټي پي خو ما دا نوم دوی دا د ټي ټي پي دا مسلمانان دي، دا مجاهدین دي، دا عالمان دي، دا هغه څوک دي چې یا د ورور شهید کړی دی، یا یې پلار ور شهید کړی دی، یا یې د کورنۍ اعضا ور په شهادت ورسولی دي، یا ظلمونه ورسره کړي. همدا د پاکستان د استخباراتو د پوج عملونه د دوی جبر دی چې دا ټي ټي پي پیدا کړ. یا د بلوچ غورځنګ د بلوچ خلکو حق یې اخیستی دی. دوی په زور او ظلم باندې غواړي چې په پاکستان کې حکومت وکړي. زه وایم د پاکستان ټولو سیاستمدارانو ته دا وایم، لکه مولانا فضل الرحمن چې ورته ویل چې پاکستان او پوج او صدر اعظم دغه لار او دغه سیاست دی غلط دی، د دې څه تېر څه. خان محمد خان ورته ویل چې د پاکستان د منیر یا صدر اعظم یا د بل تورمخه دغه ته ویل چې دغه د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلک هم حق لري چې یو آزاد خپلواک یو شرعي نظام ولري، کار مه په لره. بیا هم دا نورو سیاستمداره موږ تاسې وینو، هغه حافظ څه نومېږي په چمن کې یو ډېر نر سړی دغه اواز یې له ماته خوند راکړي. څو وارې ورته وویله چې د حافظ حمید الله
چې ته دغه چمونه کوې د افغانستان پر ملت باندې په زور و ظلم و جبر و په ټکو باندې دا نه درته تسلیمېدونکي خلک دي. بیا د هغه طبقه راغلی چې دې کفارو ته ماته ورکړې، دې هغه ستا هغه اصلي ورنیکه دی، هغه ستا چې څه بله د امریکا خو د دوی نږدې شناخته کېږي، هغه ته یې ماته ورکړې همدې طالب، همدې نظام چې نن په دغه د ملت پر برابرۍ قرار لري، د دې ته په پټکاو ظلم و جبر و بدماشي و زورواکۍ ولې خبرې کوې؟ زه وایم محمدي صاحب موږ د پاکستان دغه شرابي یا پوډري یا کم دفاع وزیر چې خبرې کړي، خو بیا هم زه چې هر څه دي خو ابدا زما ملت یې بمبار کړی، زما ملت یې راشهید کړی، زما ملت یې راوژلی دی، هېڅ د ده د رنګ زما ښه نه راځي. خو زه وایم کومې خبرې چې دې کړي دا یو هغه چا دا مشوره در کړې دا ستا د پلار هم په ګټه، دا ستا دغه ور نیکم په ګټه، دغه ستا دغه اصلي انګریزي نیکم په ګټه ده چې د طالب سره د سولې لارې، د افغانستان د ملت سره د سولې لار، د جرګې لار، د ولس لار، د غونډو لار، د مذاکراتو لار غوره کړې. دا ستا په خیر دی پاکستان. نن که امریکا درته وایي شته ورسه زما هغه پاته وسلې ماته راووت، ته خو دا پاکستان د امریکا ته ولې شته ولې راوتې؟ ته ولې شرمنده و رنګزار په دوحه کې دی وړو پزه یو خط یې جوړ کړي، ته ولې راوتلې چې په ما راباسې؟ ستا در وس لوړه وه، نو زه چې ستا مزدور یم غلام د غلام هغه بیا کولی چې ته د ملت ته زما هغه شی چې ما غلیمات ما بیت المال تیز ما څوړې، نو دا د دوی په خیر دی محمدي صاحب، د دوی په ګټه دی، مذاکرات لار دی غوره کړي و په اخلاص د زړه د کومې دی یو خبره وکړي، په درواغو په منافقت یې نه کوي، رامخته سي موږ بیخي ورمخته کېږو، جرګه او سوله ورسره غواړو. کور جواد بیا در سره ځم. مومن صاحب د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان پخوا د سترو قدرتونو د جګړو یو کانال پاتې دی، مګر نننی تصویر یې ستاسو په رنګ باندې څه دی؟ نه هدف دا ده چې که داسې تعبیر شي چې و پاکستان تر پرونه پورې ډېر با ارزښته و د دې قدرتونو لپاره، خو نن هغه ارزښت له لاسه ورکړی دی. پاکستان اوس هم لابیګري کوي، پاکستان اوس هم د امتیاز په لټه کې ده، هره پروژې ته حاضره ده، که هغه د انسان وژنې پروژه ده، که هغه د هیواد د ویجاړولو پروژه وي، هر پروژې ته دا اوس حاضر ده. خو دا چې اوس دوی خپل ارزښت له لاسه ورکړی په سیمه کې او دوی نشي کولی چې یا د چین یا د امریکا یا د نورو هیوادونو هغه اعتبار او باور ترلاسه کړي، مشکل په دې ځای کې ده. دا چې وایي چې د یو کانال و یا د قدرتونو یو داسې ځای و چې په لوبو بدلیدونکی ځای و، داسې خبرې دي چې دوی کوي. اصلا پاکستان سیاست هغه لوی سیاستونه د چا لاس کې دي؟ چا رامنځته کړی دی پاکستان؟ د دې د وجود فلسفه یې چې وګورې چې رامنځته شوی دی، دا قدرتونو رامنځته کړی دی. چې قدرتونو رامنځته کړی، قدرتونه به فرمایش هم درکوي، چې قدرتونه درته پیسې درکوي، قدرتونه به فرمایشونه به یې مني. خو دا چې اوس پاکستان مجبوره سوی ده دا خبرې کوي. دلته مولوي صاحب ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړه چې اسلامي سیاستو ته د هغوی سیاست پورې ډېر زیات توپیر لري. خو زه یو څه وایم، موږ او تاسو همیش له دې سیاست څخه کار اخیستلی دی، خو دوی غلطې استفادې له موږ نه کړي دي. اوس الله پاک هغه ذات دی چې د هغه رحمان نوم دی، خو یو نوم قهار هم دی. خو داسې منافقو سره چې بیا منافقین دي، بیا تا سره سیاست کوي، ته مجبوره بیا خپل دغه کې اسلامي سیاست دم دی، د اسلامي سیاست له هنر څخه کار واخلي، پرې نه ږدي. ځکه د اسلامي سیاست خو مفهوم یې همدا ده چې د ټولنې اصلاح ده، د ټولنې مدیریت دی، ثبات دی، امنیت دی، د خلکو ښېګڼه ده. ولې دوی بیا چې منافقت څخه کار اخلي هغه سیاست څخه، نو موږ هم مجبوره یو بیا هغه هنر څخه کار واخلو او په اسلامي سیاست کې هم له هغه هنر څخه کار واخلو، دوی راوګرځوو له منافقت څخه، له هغه سیاستو څخه یې راوګرځوو. نور خو د اسلام سیاست زموږ او تاسو د دین سیاست یو ښکلی سیاست دی چې هغه پر مخ لاړ سي. خو مهمه دا ده چې په دې خطه کې یا د اسلامي هیوادونو کې موږ او تاسو هغه اسلامي سیاست چې باید په ټوله اسلامي نړۍ کې وي هغه نشته دی. اوس هم په اسلامي نړۍ کې وګورئ هغه د غرب سیاست چلیږي، چې د غرب سیاست چلیږي تر څو چې په موږ هغه لیول ته هغه سټیج ته رسیږو، نو موږ مجبوره له هنر څخه کار واخلو د خلکو سره. دا د پاکستان ګورې محمدي صاحب دا یو ارمانګرایي ده، که موږ ارماني فکر وکړو چې پاکستان والا دغه د اوس خبرې ډېرې ښې شوي دي، د پاکستان خبرې په ژوند کې به ښې نشي. پاکستان یو لوبغاړی دی، پاکستان یو ممثل دی، تمثیل کوونکی دی. اصلا دوی ته سوژه بل څوک ورکوي. اوس زه چې یو پروډیسر یم یو سوژه یو چاته ورکوم، خو مجبور هغه سوژه پر مخ ویسي. دا دغسې یو هیواد دی، د نورو سوژې پر مخ وړي. زه دا وایم اوس هم وخت دی که پاکستان واقعا غواړي په سیمه کې ژوند وکړي او پاکستان له دې بدبختیو څخه خلاص سي، ریښتونی سیاست وکړي
او د دوی اقتصاد بیرته په خپو ودرېږي، افغانستان ورته بهترین هیواد دی د اقتصادي کانال لپاره چې دوی پر مخ لاړ شي. دا اوس ګورئ موږ واخان سره وصل شو، واخان کوریدور چې ده چین سره کوم سړک چې ده زموږ وصل شو. دا ګورئ څومره اقتصادي هغه راکړه ورکړه زموږ اسانه کوي، څومره کولی شي سهولتونه په اقتصادي برخه کې موږ او تاسو ته چین ته. پاکستان هم کولی شي له دې ګټه پورته کړي. پاکستان اقتصادي اړخ نه راځي چې له افغانستان سره د اړیکې وپالي چې د دوی اقتصاد سم شي. ګورئ که د پاکستان هدف دا وي چې زما د خلکو سوکالي، د ما د خلکو آرامي هدف وي، خو ډېرې لارې شته پاکستان لپاره چې له موږ سره اړیکې جوړې کړي. خو نه، که پاکستان د پروژې تطبیق وي، بیا هغه په دې شیانو باندې هیڅکله وخت تا سره سلا کېدلی نه شي تر څو چې خپل هدف ته ونه رسېږي. کور دی آباد. فاتح صاحب، آیا د افغانستان په اړه د پاکستان دننه یو واحده پالیسي شته؟ اصلا محمدي صاحب لویه بنیادي ستونزه دا ده چې پاکستان یو واحده بڼه هم نه لري. یو ظاهري شکل د باطن سره متفاوت ده، بیخي سل په سلو کې فرق توفیر لري. مخکې چې عموما صاحب خبره زیاته کړه د نفاق معنا دغه ده. ګوره زه به ووایم یو چې ده یو اسلام ده، یو کفر ده، یو نفاق ده. مسلمان هغه ده، مؤمن هغه ده چې په ژبه او په زړه اقرار او تصدیق دواړه وي. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بالکل. کافر هغه ده چې په ژبه او په زړه انکار کوي. منافق هغه ده چې په زړه اقرار، په خوله اقرار او په زړه کې انکار کوي. نفاق بیا دوه ډوله ده، یو عقیدوي ده، یو عملي ده. را به شو دې خبرې ده چې پاکستان په خپل عنوان سرلیک باندې داسې لیکي چې پاکستان اسلامي جمهوري. دا یو داسې مثال ده لکه اور اوبه چې یو ځای کوي. اسلام چې دا یو جدا نظام ده، الهي نظام ده. د جمهوري چې دا یو انساني وضع شوی، دا جدا نظام ده. دا ټکر سره لري. د دوی په منځ کې ظاهر او باطن هم ټکر لري. نو د دې له امله چې پاکستان واحد نه وي، ظاهري باطني زړه ژبه یو نه وي، د دوی په منځ کې هم ستونزې نه حل کېږي. د ګاونډیو خو پرېږده بیخي، د دوی آینده هم ستونزمنه ده، خرابه ده، د ګړنګونو خواته روانه. ځکه ده چې هلته قومونه چې په زوره پرې جبر د لارې، د استبداد د لارې یو کړۍ حاکمه ده، هغوی د ژوند د ساه اخیستلو اسانتیا، راحت، انساني حقوقو ته نه پرېږدوي. دا به تر څو وي؟ حضرت علي صاحب وایي چې یو هیواد، یو ملک دا په کفر نه ړنګېږي خو په ظلم ړنګېږي. د پاکستان تاریخ چې را جوړ شوی انګلیس جوړ کړی تر نن ورځې پورې دا په ظلم په وحشت روان ده، خو د مسلمان پر وړاندې، د کافر پر وړاندې نه. ځکه جوړ کړی انګلیس ده، ورور یهودي ده، حافظ منیر ده که څه بلا ده، هغه په خپله ژبه ویلي دي د تېره میاشت چې یهود چې دي اسرائیل د موږ ورونه دي. او مسلمان څه وایي؟ نبی علیه السلام څه وایي؟ قرآن څه وایي؟ المؤمن اخو المؤمن. مؤمن د مؤمن ورور ده، هغه د یهود ورور ده. ښکاره خبره ده. ظاهري بڼه د باطن ترجماني کوي، کله د اسلام ژبه ښکاره کوي، کله د هغه د نفاق. خو خبره دغه ده چې د پاکستان ستونزې هلته حل کوي چې دوی د اسلامیت لار ونیسي، د انسانیت لار ونیسي، د انساني ارزښتونو ته قایل او احترام ولري، او اسلامي شکل چې جوړوي عمل هم د مسلمان ښکاره کړي او ثبوت یې وړاندې کړي. که دا نه وي تاوان به دوی ته رسېږي. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ما بزړه کېږئ، ما ډارېږئ، تاسو اوچت یئ. خو که مسلمانان وای، موږ په ځان عقیده لرو، په خپل قانون عقیده لرو، په خپل قرآن عقیده لرو. دا ټوله سرچینې د موږ د سیاست د نظام د قرآن دی، د هغوی د لارډ میکالي او د جمهوریت دی. موږ هیڅکله نه ورخطا کېږو نه ماتېږو. موږ د رسول الله په سیاست او فلسفه روان یو. کور دی آباد. بیا درته راځم. الکوزی صاحب بحث به راغونډ کو. افغان لوري باید داسې څه وکړي یا داسې کومه لار له دې ګاونډي سره ونیسي چې خپله دا ګاونډی اعتراف کوي یا قانع دی چې د لویو قدرتونو د ګټو او جګړو کانال پاتې شوی دی.
خبره خدا ده محمدي صاحب چې زموږ په یووالي کې د افغان حکومت اسلامي نظام نن دا مسؤلیت دی چې دا خوابدي خلک چې په هر ځای کې دي په هر لار کېږي تماس کمیسیون جوړ شوی دی او د دوی پر مخ دروازه خلاصه ده دا نورم پراخه کړي او دې ته نورم وده ورکړي او دغه نورم د خلک چې نن ناست پاکستان ډېر کوشش وکړي ډېر تلاش او کوشش وکړي د جګړې او جنګ په وخت کې دغو خلکو څخه استفاده وکړي چې هغه نن د ملکه وتلي دي خو په دې کې داسې خلک وای چې خاور وطن او ملت او نظام دا پر ګران و او د دوی هغه پالیسي او دښمني او مداور معلومه چې ما راولې په خپل ملت سره د خپل نظام سره مخته کوي او ته برته سبا هغه کار کوي ما بیا داسې پرېږدې زه پر نظام پر مشرانو باندې دا غږ کوم چې پخوا به دغه نکلونه وباره به یو باچا د ولیانو مرتبه لري همدا شیخ چې دا شیخ صاحب امیر المؤمنین دا د څوارلسو باچیان د ولیانو مرتبه دا اوس چې موږ وینو اوس موږ پکښې نښې و نښانې پکښې وینو اول خو محمدي صاحب اپه وه ډېر علما وایي دا اپه ولې اوس خو زما ورور شهید څه زما پلار یې شهید کړی و ژوندی په ټانک پسې سیخ کړی و باید موږ انتقام اخیسته وای خو دې شیخ صاحب ټول اپه که دې چیرې سرغړونه وکړه ستا سره به هغه چلند کېږي یا به مابسته ځې یعنې دا شیخ صاحب پوهېدی دا د امریکایانو کفارو یو پالیسي وه محمدي صاحب چې طالب چې امریکا وځي طالب راځي 1 لک 2 لکه نفر به په کابل کې وژني په افغانستان کې به وژني همدغه 15 لکه او 3 او 4 میلیونه خلک به ته طالب مدعي کېږي پاکستان په یو ګاونډي کې به شلوغ جوړیږي همدا خلک به په داخل د افغانستان کې د نظام په وړاندې درېږي دا دسیسه چا خنډه کړه دا د امیر المؤمنین خنډه کړه او شنډه کړه کفار د ناکامۍ سره مخامخ کړه زه اوس لکه دوستانو چې ولي زه اوس بیا غږ پر کوم چې دغه خوابدي خلک که اوس تاسو یاب دی که امیر اسماعیل خان دی که دا اوس خلیلي دی که دا موکک دی که هر څوک که دا اوس عطا دی که دغه بل دی هر څوک چې دی که اشرف غني دی زه دا غږ پر کوم چې نظام او د دې نظام او د مسلمانانو امیر اپه کړې ده راسې د دې څخه ګټه واخلي او اوس تاسو یا په دا 70 کالو 80 کالو 90 کالو سړی نور سیاست ستا دپاره چې دا باچې درکوي نور تېر نه کولی سې نه ستا دپاره په خیر ده ستا دپاره دغه عزت دی دا په خیر دی چې راسې په بغمان کې خپل په باچې کې د خپلو مجاهدینو سره د خپلو بچیانو کړوسیانو لمسیانو سره واوسېږي او اسماعیل خانه ستا سره خو طالب ډېره نکي وکړه ستا عزت یې وکړي ستا درناوی یې وکړي ته ولې ولاړې دا نن چې تللی د 80 کالو سړی و اسماعیل خانه ته کم سیاست کمه باچې بیا سبا څه کولی سې ته د سیاست یې خو نه سپین ږیری راسه خپل یې راته خپل په کور کې اوسېږه دا نظام به ستا عزت ستا امن ستا خوشحالي به دا نظام درته ساتي او ستا ذاته خو تا د شورویانو سره جهاد کړی دی زه وایم چې نن لاړې هلته کښېنستلې خو دالته وې ناټو در سره او امریکا در سره او کفر اسلام در سره او بیا هم ناکامه بیا هم پر حیرتان باندې وتلې ټنګال مو چالن پاته وه بیا د چا پر وژو راځي هغه د مجاهد لقب چې ستا سره ستا هغه بیا ستا سره افغانان مني زه وایم د مجاهدینو تاریخ نور مه خرابوئ راسئ دغه ازادي او خپلواکي او ارامش چې الله جل جلاله راوستلی دی همدغه طالب همدغه نظام راوستلی دی دا ورسره ومنئ در سوري لاندې ژوند وکړي که خدای مکه ستاسې پر وژو باندې ستاسې په لفظونو رهبرۍ باندې بیا د افغانستان ملت ته جګړه راسي بیا ورور وژنه راسي بیا ورانۍ راسي بیا خرابۍ راسي سبا بیا مسؤلیت او استاد سیاب صاحب او اسماعیل خان صاحب او محمد عطا محمد نور صاحب او خلیلي او موکک صاحب او دا نورو مجاهدینو دا مسؤلیت او دا به په تاریخ کې لیکي چې د هر څو خلک چې در بدله سو دا تاسې کړي دي نظام دې هم تاسې ته ښه راغلاس وایي ماتې ویلي د ډېرو شیخانو صاحبانو چې الکوزی صاحب په هره نګاه دا خلک راځي وروره بلنه ورکړي په هره نګاه چې راځي راسئ زه تاسې ته بلنه در کوم راسئ هرې غوښتنې چې لري هغه موږ د شیخانو صاحبانو سره مشرانو صاحبانو سره به شریک کړو خپل ملت ته راسئ خپل کور ته راسئ خپل وطن ته راسئ دغه افغانان به تاسې ته په عزت ګوري همدا ملت او دا نظام به تاسې ته په عزت ګوري ولاکه یا امریکا په عزت درته وګوري یا ترکیه یا کفر یا اسلام ستاسې احترام نشته مزدوري به کوئ دوی ته به د دوی ګټې پور سره خوندي کوئ بیا به تاسو ته په څه ګوري نو ولې داسې کوئ راسئ خپل وطن ته راسئ کور دی آباد مومند صاحب څه کول پکار دي بالکل محمدي صاحب لکه څنګه چې الکوزی صاحب هم پرې خبرې وکړې زموږ افغانانو ډېرې جګړې او بدبختۍ تېرې کړي دي اوس وخت را رسېدلی د اتحاد او اتفاق وخت دی دا یو غټ فرصت ټولو افغانانو لپاره ده لوی فرصت دی زموږ هیواد چې پرې نږدو بیا یو خدای نه کړه بیا یو بلې جګړې خوا لاړ سي که خدای مه کړه هیواد مو بربادۍ او بدبختۍ خوځي دا په دې معنا نه ده چې یو زه یا الکوزی صاحب یا مولوي صاحب یا تاسو به متضرره کیږئ بلکې 40 میلیونه افغانان یا هغه نه کم و زیات چې دي ټول به متضرره کیږو زه دا وایم یو ورځ پناه یو ورځ پیدا یو
مرګ را روان دی خو هغه د بې عزتۍ مرګ، هغه مرګ چې د بړستنې مرګ وي، هغه نه سل ځله هغه مرګ چې هغه د دین او د خپل د خاورې د دفاع نه، د خپل د خاورې د اتفاق په راوستو کې، د خپل د خاورې د آبادۍ په راوستو کې جوړولو کې، د خپل د علمي بنسټونو لپاره کار کول، دا بهتره ده، سل ځلې بهتره ده چې موږ او تاسو هر یو باید د خپل مسؤلیت ترسره کړو، پرې نه ږدو. لکه زه صاحب ویل چې دا مسؤلیت به ورګرځي، زه وایم چې دا داسې ځای ده چې د رهبرانو ازموینه مار کړې ده، واقعیت ډېر نویمه لسیزه وګورو. کاش دوی ته مسؤلیت ورګرځي، کاش ویښ وجدان موږ او تاسو مشرانو درلوده، کاش زموږ او تاسو مشران په دې وطن باندې زړه خوږوه، کاش موږ مشرانو په دې حتی هغه د دین اصولو ته غاړه ایښې وه، خو دوی اصلا بې تفاوته دي، د خاورې په وړاندې بې تفاوته دي، یوازې قدرت چوکۍ ورته مهمه ده. دا اوس وخت کې تاسو ګورئ د هزارستان او د خراسان غږ پورته کېده، اوس بله ورځ ما په فیسبوک کې ویلي د ترکستان غږ هم راپورته شو. زه دا وایم او ترکستانیانو، هزارستانیانو، خراسانیانو، دا خاوره 15,000 کلنه خاوره ده، دا د 70 کالو خاوره نه ده لکه پاکستان ساختگی خاوره، دا یو جغرافیه، عظیمه جغرافیه ده. دلته دا خوبونه چې تاسو ګورئ دلته دا نتیجه نه ورکوي. موږ با شرفه هزاره ورونه، با شرفه ازبک، ترکمن، تاجک، ایماق، نورستانیان یو ذره د دوی طرفداره نه دي، پلوي نه کوي چې دا خاوره یو لیسم د دې ځای نه بیل شي. دا هغه محدوده کسان دي، محدوده کړۍ دي چې د خپل د قدرت، د خپل د امتیاز لپاره خاور هم خرڅوي، مور هم خرڅوي، ناموس هم خرڅوي، عزت هم خرڅوي، دین هم خرڅوي، هېڅ څه ورته مهمه نه دي. زه دا وایم، بیا هم غږ کوم لکه څنګه چې الکوزي صاحب غږ وکړه، زه په مشرانو باندې غږ کوم، د اتفاق او اتحاد لاره ته نور هم لاره پرانیزئ. موږ په اتفاق او اتحاد کې زه همداسې ټول افغانان ورسره یو چې موږ وشو کړی حداقل هغه افغانان چې په دې وطن زړه خوږېږي. زه هغه افغانان نه ښیم چې هغه اوس هم د افغانستان د ویجاړۍ لپاره کار کوي، هغه افغانان چې په دې زړه وطن زړه خوږېږي. ډېر افغانان په بهر کې شته، وطن سره مینه لري، د دین سره، د اسلام سره، هر څه سره مینه لري، هغه را بیل کړو ترې، هغه را وغواړو د افغانستان ته. د ګورې په انجینري برخه کې، د ټکنالوژي په برخه کې ډېر زموږ افغانان په دغه تحولاتو کې لاړل بهر هېوادونو لپاره. په کار هم دا ده چې هغه بیرته موږ را وغواړو، هغه زموږ کدرونه دي. که استادان دي د پوهنتون کې په هره اشتباه او تېروتنه که لاړه، که مجبوریت و، د هغوی لپاره لاره جوړه کړو، باید را وغواړو. هر استاد باندې د دې بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هر استاد، هر انجینر باندې د دې بیت المال پیسې مصرف شوي، هغه را وغواړو د دې خاوره. ګوره دا خاوره چې ده، ما او تای چې جوړه نه کړو، دا وطن چې جوړ نه کړو، پردی خو یې جوړوی نیسي. زه دا وایم خو دا پردی خو 45 کاله همده په افغانستان کې ول، خو نتیجه یې څه سوه؟ نتیجه یې صفر وه، منفي وه، چا ونه شو کړی چې دا خاوره جوړه کړي. چې نه یې جوړوي خو راځه موږ او تاسو به جوړ کړو، هر څه به یې زغمو، سختي به زغمو، لږه به زغمو، تنده به زغمو، هر څه به یې زغمو، خو دې خاورې کې به پاتې کېږو او د دې ودانۍ لپاره به کار کوو. کور دی آباد. فاتح صاحب څه کول پکار دي؟ د دواړو مېلمنو الکوزي صاحب او مومن صاحب د وروستۍ خبرې ته که زه لږه راوغځوم، مهرباني. زه وایم چې خلک چې د اسلام سره، د نظام سره مینه لرله، نو نن په افغانستان کې له اسلامي امارته، اسلامي نظامه په مخ د ځمکه بل سل په سلو کې سوچا اسلامي نظام نشته. خپل نظام سره د مینه زیاته کې را دي شي، که دلته وي نو محبت د زیات کی. هغه څوک چې د خاورې سره مینه لري، موږ هم د خپل وطن د خاورې سره مینه، دا د رسول الله د شریعت یو برخه ګڼو. ځکه رسول الله مبارک چې کله د مکې مکرمې نه مهاجر کیږي مدینې منورې ته، نو اوښکې په سترګو کې راړن کیږي، مخامخ خطاب کوي خپل خاورې وطن بوټو د کاڼو ته، که چېرته د مشرکانو زه تا نه په جبر په زور نه وای ایستلی، نو د تا نه وتلم. نو موږ دغه نبوي مینه د موږ په زړونو کې باید را ژوندی کړو. د خپل اسلامي نظام سره، د خپل اسلامي خاورې سره باید مینه د خپل په زړه کې ځای ورکړو، په ماغزو کې، فکر کې، خبرو کې باید دا رڼا وشیندو، ویې ځلوو. په آخر کې زه خپلو ورونو ته، خپلو هیوادوالو ته دا پیغام وړاندې کوم چې راشئ وحدت رامنځته کړئ، دوام ورکړئ، راشئ د اعلی قدر امیر المؤمنین اطاعت وکړئ، د زړه له تله وکړئ، د اسلام له لیدلوري وکړئ. الله تعالی فرمایي مؤمنانو ته په خطاب کې چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، د الله اطاعت وکړئ، د خپل رسول، د هغه د خپل امیر اطاعت وکړئ. نن موږ ته خدای داسې امیر را کړی چې هم په
هر اړخیزو علومو کې لاس لري، هم متقي ده، تقوا ده. د ده تقوا چې وګورې سړی حق حیران شي، لکه د صحاباو د ژوند منظر چې ته ګورې، د هغه بصیرت چې وګورې، سیاسي بصیرت یې وګورې. د مخکې الکوزي صاحب دغه خبره چې عفو یې وکړه، دا مثال، دغه د دې مثال اغیز چې څه ګټه وړاندې کړه په تاریخ کې یو ډېر ساری نه لري. دا د ده یو کامیاب سیاست پایله ثمره وه. همدارنګه د ده هغه زړخوږۍ ته، ترحم ته، شفقت ته چې پر خپل ولس لري، سړی بیخي حیران شي. والله داسې امیر موږ ته ډېر کم بو پیدا شوي. الله تعالی د په عمر کې برکت واچوي او په آخر کې باید له خپله امیره رانیولي تر خپل عادي مجاهد عسکره پورې، تر خپل شرطي ساتونکي پورې، تر خپل نظام ولس ملکیانو پورې، دا ټولو منځ کې باید د محبت مراندې سره وتړو، سره ویغړو. آخري د موږ د نجات د کامیابۍ د ټولو بحرانونو نه د وتلو، د ګاونډیو د پوځي رژیمونو په وړاندې د سپر کېدلو او د دنیا د آخرت د سعادتونو ترلاسه کولو یو لار دغه ده: وحدت، اطاعت او محبت. کور د آباد. مننه. د بحث درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور ماباد چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو، له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.